دی، مومن ملت دی، 40 کلونو جګړو خورا ځپلی، ستړی دی، وږی، بې سرپناه دی، بې یار او مددګاره دی. هېڅوک یې په خپل هیواد کې دمې ته نه پرېږدي. د الله په خاطر یې ډېر خیال وساته. پر سر یې لاس ور تېر کړه، اوښکې یې پاکې کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړه چې په امن او جګړو کې له دوستانو او غلیمانو سره چلند څه ډول و. او دا هم در سره یاداشت کړه، هغه یو ذات دی چې پر یوه حالت وي او پاچهي یې تل تر تله وي، نو تل به دا حالت نه وي. په ډېر دقت او ورورولۍ به ګزاره کوي. که څوک کوم سالم نقد، نیوکه یا اعتراض کوي، نو ته سږمو ته هوا مه ورکوه، بلکې په سړه سینه یې واوره او ستا پر کړنو اعتراض پر اسلام اعتراض مه ګڼه. په پای کې زړګیه، ستا د کامیابۍ او سرلوړۍ لپاره لوی الله ته لاسونه لپه کوم او یوازې ته او ستا همزولي ځوانان زموږ د امید سترګې او راتلونکی مو تر تاسې پورې تړلی دی.